بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د اډاب فوټوشاپ 12 درس دی. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. د اډاب فوټوشاپ 11 درس. موږ راځو لومړی فوټوشاپ راخلاصوو. کله چې مو فوټوشاپ راخلاص کړي وبخښئ 12 درس. نن یو افیکټ یا اغیز پر یو تصویر باندې په نامه د بلور دی. وایي په بلور کې موږ 3 اپشنه نور لرو. کله چې موږ فلټر ته راسو، د فلټر څخه بلور ته راسو، اوس خو نو کار نه کوي، شکر دی. زه باید یو تصویر لومړی راخلاص کړم. فرض که کوم تصویر درته راخلاص کړم، په تصویرونو کې یو تصویر یا هم دا تصویر راخلاصوم. دا خو اله بلور دی، نو به زه پر دې باندې نور بلور څو تطبیق کړم. صفا تصویر، دا تصویر راخلاصوم. دا بیا راخلاصېږي نه ده، پلار زوی. دا چې نه راخلاصېږي هغه موږ پینټ راوړو. په پینټ کې بیا لږ ایډیټ کې کوو، بیا وروسته موږ ته راخلاصېږي. ستړي په یاد یې هغه کړنه مې درته کړې ده. دا تصویر راخلاصوم. بلور څه ته وایي؟ کنټرول ډي وهم چې دا د سلیکټ یا د انتخاب ووځي. بلور باندې درېږو. یو فیلډ بلور وایي، بل ارایس بلور وایي، بل ټیلټ شفټ وایو. دا درې سره هغه څه دي. فرض که په اوس وخت کې بعضې موبایلونه دا خاصیت لري چې کله یو تصویر راخلي په یو ساحه کې ولاړ یوازې دا تصویر صفا راولي، نور شاوخوا داسې خاکه راولي چې معلوم نه شي. او زیاتره ځایونه مې شاید تصویرونه لیدلي چې هغه تصویر فرض که په بګراونډ یا څنګ کې یا دا شی چې باید هغه ونه لیدول شي، نو هغه یې داسې خیره کړی معلومیږي نه. نو نن موږ په دغه باندې بحث کوو څنګه د تصویر څنګ، بګراونډ، بغلته یا هم یوه خوا او بله خوا موږ داسې خیره راولو تر څو هغه ځای چې نقطه یي څوک یې ونه ویني په پوه نه شي. دا په کوم ځای کې کېږي؟ فلټر ته چې کله رالې، بلور ته رالې، موږ 3 بلوره لرو. یو بلور مې فیلډ بلور دی، ارایس بلور دی او ټیلټ شفټ دی. پر فیلډ بلور چې کله موږ ودرېږو، موږ ته دا دې راخلاص و. دلته یو نقطه موږ پیدا کړل. دا داسې دی چې د 2 نقطو منځ موږ ته بلور کوي. فرض که زه دغه درتې ځای نیسم، راشوه کوم یې دې خوا ته، دلته دروم. لومړی یې دلته دروم. کله چې مې دلته ودروي پر دې ځای باندې، یعنې د دې ځای شروع که بل کلیک پر دې ځای باندې کوم. یو د دې ځای او د دې ځای مابین زه څه کوم؟ بلور کوم. صفا سو. ګوره دا ساحه اوس دا د نه معلومیږي. دلته درېږم، پر دې ځای چې ودرېږم، پر دا بله نقطه درېږم، پر دې نقطه ودرېدم، دا بلور زیاتوم. دروند دی، سم کار نه کوي. دا هم دلته ودرېدم، دلته هم موږ ډېره لږه وایسو. ګوره دا خاکه دا د خیره سو، دا ساحه څه شوله؟ خیره سو او ډېر سو. دلته ویډیو ریکارډینګ هم شروع وي او بلور هم شروع وي، دواړه. نو بیا کمپیوټر ښه مصروفه کوي. یو ځل به دا کنسل کړو. سره کنسل چې مې کوي، بیا به وروسته زه راسم فلټر ته، د فلټر څخه به بلور ته راسم، فیلډ بلور به راخلاص کړم. کله چې مې دی راخلاص کړي، موږ یو دانه دلته لرو. دا یو دانه که چیرې ته په دې ځای کې زیات و کم کې، ګوره موږ ته تصویر ټوله خیره کوي او صفا کوي. زه باید لږ ولاړ شم تر څو بیا ډېر خیره نه شي. په دا اندازه دی. بل راځم پر دې ځای باندې، لومړی راځم دا دلته راشوه کوم.
یعنې ورته وایم چې د دې ځای څخه شروع کړه بیا تر همدغه ځایه پورې پر دې ځای کلیک کوم چې بل بلور ماته راوړي. اوس زه راځم دا کموم چې دا لوړه ساحه یې صفا سي، لاندې ساحه څه شي خیره راسي. اوس پر دې باندې درېږم، پر دې چې کله ودرېدم دا ساحه څه به کوم لږه ور ډېروم. ګوره لوړه ساحه د تصویر موږ ته صفا سوه او لاندې چې شوه خالي پاته سوله. یعنې هغه ساحه سوله چې هغه فرض کړه زموږ نقطه وه، موږ نه غواړو چې څوک دا وویني دا ساحه، هغه د خیره سوه، د لیدلو وړتیا اوس نه لري، لا هم ښه ور ډېرولی سي. په دې ځای کې لاندې په بلور افیکټ یا بلور اغېز کې موږ بیا هم دا لرو، دلته هم ته زیاتوالی او کموالی کې راوځي. دا بیا په هغه صورت کې کېږي چې فرض کړه یو بیکګراونډ داسې ساحه ولري چې هغه منظرهیي ساحه یې په هغو کې توروالی او سپینوالی او رنګونه هغه کې زیاتېږي او کمیږي، هلته ته یې کولی سي چې افیکټ یې پر تطبیق کړي. دلته چندانې افیکټ نه لري. دا اوس زموږ فیلډ بلور. د دې څخه وروسته زه بېرته دا کنسلوم. اوس که اوکې کوې راسه پر دا اوکې باندې کلیک وکړه، که کنسلوې پر کنسل باندې کلیک وکړه. د هغه څخه وروسته موږ بیا څه لرو، زه دا کنسلوم چې کنسل مې کوي. بیا موږ دغه لرو یو بل بلور لرو، فیلډ ته راځم، بلور باندې درېږم، ایرایس بلور لرو. پر ایرایس بلور چې بیا کله کلیک وکړې زموږ تصویر دغه شکل پیدا کړي، ورسره یو دانه بل شیپ ورسره پیدا کړي. دا بیا چې کله یو تصویر یا دوه یا درې تصویر دې اخیستي، یو تصویر یې غواړي چې صفا یې راولي، نور دې داسې خاکه راسي، بیا د کوم بلور څخه موږ استفاده کوو؟ د ایرایس بلور څخه. اوس که چیرې ته دلته دا ساحه سره دا شفټ غټه او کوچنی کوې بیا تر دې ځای ونیسه، او که چیرې غواړې چې خپله دا ساحه دې خیره لږ راولي بیا تر دې کونجیانو ونیسه. ګوره شاوخوا ټوله ورته بلور سي، دا یو مابین ساحه چې سي پاته سي. یا که چیرې اوس فرض کړه دا یوه خوا ور لږوي ور ډېروي، بیا کنټرول ونیسئ تر دې یوه کونجې کش کې کلیک سره ونیسئ، چپه کلیک کنټرول ونیسه. ولې نه فرض که موږ غواړو چې دا تصویر دې پکښې ورک سي، زه دا یې څه ور ډېرومه، خیره ساحه مې ور ډېره کړله. اوس زه دا خوا یې څه ور ټولوم، بیا الټ چپه کلیک ونیسئ تر دې ځایه. یعنې ګوره یو تصویر پاته سو، نور بیکګراونډ یې ټوله خیره راغی. بیا دلته اندازه ور ډېروم ولږوم یې تر څو ښه خیره راسي. په دې ځای کې بیا ته یې کولی سئ برایټنس و هایډنس و دا ټوله ورسره صفا او کم کړئ. په دې ځای باندې د ګوره دلته سپینوالی زیات کړئ. ما مخکې درته وویل چې دا د بیکګراونډ دپاره ښه دي، دا افیکټ هغه خپله بیا پر برابر کړئ. دلته توروالی او سپینوالی موږ کولی سو چې ډېر یې کړو لږ یې کړو. هغه هم د بیکګراونډ ګوره هغه ساحه یې بیا لږ کړله، سپینوالی یې ور لږ کړي. که چیرې ډېر دا تورې ساحې تور رنګ ته راولئ بیا بیخي تک تور سي. اوس نو که چیرې غواړې یو خو مې دا افیکټ پر دې ځای باندې وضع کړئ، که دلته موږ ګوره د دغه چاردیوالي یا چارطرف بارډر څې ونیسو بیا ډېرېږي ولږېږي. او که چیرې غواړې چې یو بل داسې تصویر پر صفا کړې بیا کلیک پر وکړه. فقط کله چې د یو ځای کلیک وکړې بیا دلته ته کولی سې دا ساحه هم ګوره صفا کړې. بیا دا در دې ځای ونیسه، دې خوا ته یې راوله دغه خالي دا یو تصویر زه غواړم چې دغه خالي مخ یې چې سي هغه دې هم صفا راسي. دا یې څه ور کوچنی کوم، کله چې ور کوچنی کړي لږ له دا راښکته کوم. اوس فرض کړه په دې ټوله تصویر کې موږ دا دوه ځایه چې لرو، زه دا اوکې کوم. چې اوکې مې کړي یو دا تصویر یو دا تصویر صفا دی، نور څه شي دی، نور د خیره دی شاوخوا چار طرف یې. بېرته د تصویر کنسلوم، نو سیف کوم. د هغه څخه وروسته بیا موږ څه لرو، هغه تصویر راخلاصومه، شفټ ټیلټ شفټ لرو. هغه تصویر مې څه سو، دا دی. په دې کې موږ ټیلټ شفټ لرو. فلټر ته راځم، فلټر ته چې رالم بلور ته راځم، د بلور څخه بیا په چیش باندې ټیلټ شفټ باندې کلیک کوم. دا بیا موږ ته داسې رو په لاس راکوي. رو زه غواړم هر ځای چې ته غواړې دلته موږ کولی سو چې رو تر دې ځای بېرته کنټرول زید وهم، پر دې ځای باندې دغه موږ کولی سو د دې په واسطه دا رو غټه او کوچنۍ کړه. چې مو کله غټه کړله یعنې اوس لاندې ولوړه ساحه دې څه شي خیره یي، یوازې دا مابینځ دې څه شي
هغه د صفای خیروالی لا پسې ورزیاتومه نور لوړ سر او ښکته سر ته هېڅ شی نه معلومیږي کولی شئ چې پر دې ځای باندې ودرېږئ دا داسې وڅرخئ دوه نفره دي ولاړ دي دوه تصویره دي یو تصویر دي دلته کوچنی مکه خیرای یو تصویر څه شي صفای دا بیا موږ د چش د لارې کولی سو رو یا د کالم یا ستون په ډول موږ ترسره کولی سو دلته کولی سئ چې دا ورزیات و کم کړئ رجسټریشن یې کم که ورزیات که دغه رقم کولی سئ چې دې خواته دا راوڅکئ غټ و کوچنی یې کړئ وروڅکوه دې خواته څرخوئ یې مه وبخښئ دلته که دا موس دی وګورئ پر دې ځای باندې چې کله ودرېداست موس موږ ته داسې په دوه غشي تغیرېږي دا دوه غشي په حالت کې دا معنا لري چې ته دا څرخئ مګر که چیرې دی ودرېږي چې دی مستقیم دوه غشي ولري بیا کولی سئ چې اندازه یې ور ډېره ولږکیا دا تصویر او بل تصویر بیخي مطلق ورکوي یعنې همیشه یوازې په مابینځ کې دا تصویر پاتې سو که د رو په شکل پاتېږي که د ستون په شکل پاتېږي په دا شکل موږ کولی سو چې د ټلټ شفټ څخه استفاده وکړو دا اوس موږ د بلور درس د درې سره مو پکې شریکه ورکړل تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم سلام علیکم